د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې د PSL سوداګریزه کرکټ لوبو پلی آف لوبې به د نومبر په 14 نیټه پیل شي. یا د لوبې د مارچ میاشتې په 14 نیټه د کورونا ویروس د شدت له امله ځنډول شوې وي. د پاکستان سوداګریزه کرکټ لوبې د نومبر په 22 په لاهور او کراچۍ ښارونو کې پیل شوې وي او د شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د پېښور زلمو، کویټا، لاهور قلندرز، اسلام آباد، یونایټډ، کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلې ولوبېږي. پېښور زلمي، لاهور قلندرز، ملتان سلطان او کراچۍ کینګز لوبډلې پلی آف پړاو ته وتلې دي. پېښور زلمي کرکټ لوبډله له لاهور قلندرز سره په محوه کوونکې لوبه کې مخ ده. هر لوبډله چې لوبه وګټي هغه د لومړي غوراوي پړاو بایلونکې لوبډلې سره لوبه کوي او بایلونکې لوبډله له سیالیو بهر کیږي. د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان ترمنځ د لوبې ګټونکې لوبډله سیده پایلوبې ته ځي او بایلونکې لوبډله د پېښور زلمي او لاهور قلندرز ترمنځ له ګټونکې لوبډلې سره مخ کیږي. د دې لوبو پایلوبه به د نومبر په 18 په کراچۍ ملي لوبغالي کې ترسره کیږي.